ملګرو سلامونه مې واخلئ ویلیج ډایري کلي ته راغلی یم کلي ته د خدای دپاره په دې کلي کې ګرځم او تاسو ته د کلي قصې کوم دا زه ډېر لرې رالم واک کوم اکسرسایز کوم لکه بچه دې خوا راشئ بچه دې خوا راشئ بچه دې خوا راشئ نر بچوړی تاسو خو د یو بل نه لاندې وته وئ زویا دا ولې لاندې وته وئ ها ګپ لګو تاسو ګپ هم د لاندې وته وئ راشئ دې خوا دا قدرمنو دا کدوړګۍ ده کدوړګۍ دا کدوړګۍ ده که نه دا ولې پاتې شوې ده دا وټونه دي نن سبا که نه تاسو څنګه یې زویا ملګرو کته مې یو دوه ټانګۍ بیا مونږ د ټانګوان دا په دې کلي کې دا مې وخوړه تاسو ولې جنګ کوئ هلکه ستاسو ګپ هم د پرځولو وي هلته کته ملګرو یو دوه ماشومانې روانې وې سپارې سبق له تلوي تپوس مې ته وکړو یوې ته مې سویمه سپاره کې هغې پنځمه کې بلې ته مې هغې وې زه شپږمه کې د یوې وې نه وې دا بله دروغ وې دا درېیمه کې ده او د دې سره دې وورایلې یا لکه زمونږ په ذهنونو کې قدرمنو ورتله ډز غوبل دا ښه بچیا ته سویم کې سویمه سپاره کې ته پنځمه کې داسې نه چې اوس تاسو ورشئ هلکه او ته په سویمه کې زویا سویمه سپاره کې ته په سویمه سپاره کې ته په قاعده کې الف با تا سا بغدادي قاعده کومه قاعده کې کومه یوه دوه ټکي واوروه ماته الف با تا سا جیم او ته په سویمه کې زویا اوله سپاره کې لږ راته شروع که اوله سپاره الف لام میم ذالک الکتابو دا دی که نه ووایه لږ د الحمدو نه ووایه ځه الحمدلله رب العالمین نور ښه یې که نه بچوړو ورځئ 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 قدرمنو کلي کې ګرځم ټانګۍ خورم ټانګوان خورم دا د وټونو ورځې شپې د وټونو دا جواران ریبلی شوی دی دې ته وټ وایي وټ زمونږ په کلیواله ژبه کې لهجه کې بلکې ژبه نه ده او بس دلته ګرځم را ګرځم کته یو کاکا ګل هم را روان دی څنګه یې چېرته روان یې کاکا دا دې سره اغوستې رې لاسونو کې ها کار دی کوو کار دی کوو کاکا ګله ګیل کار یې د څو وخت نه کار کې اوه اتو کالونه نو څنګه څه ګټه مټه دې پکې وکړه که نه سرو سپینو په وطن کې کاکاجي موږ ټول غریبانانو که نه یو بدامني هم ده دلته روزګار هم نشته نور ښه کاکا ګله زما لایق څه خدمت شته الله دې ژوندی لره لاړم کاکا بلکل چینس کومه ښه دې خلکو ته د کلي دا ښایستونه ښیم خوشحاله راته اوسې قدرمنو دا بکیاڼې مکیاڼې دي دا ډکې والی شوي دي دې نه کله خلک تراړونه اچوي کله څه کوي یا الله تعالی خدای دې پکې خیر کوي دلته دا د میخو چې کوم دی نو خاپونه دي خاپونه په دې طرف باندې میخې ځي ډنډ ته وبوله هی و زما جنت جنت وطنا ما بدمني ستا په کوڅو کې نه پرېږدي نه اوس به بدمني ویو پخوا غریبي وه خدای دې په وطن کې امن راولي مننه کومه د چابکو ځوانانو مشرانو سپینګیرو لیډرشپ چې هغو د وطن د امن دپاره ډېر لوی کار کوي املوکان دا سراملوک دي سراملوک پرسیمن دا د دې ځای ډېر یو مشهور سوغات دی زو داسې په خاموشۍ کې درته نن دا ویلیج ډایري ښیمه خبرې ډېرې نه کومه زه دومره خبرې وکړم کله کله دا هغه کدوړګۍ چې پرته وه د هغې بوټی دا دی په خیر په خیر په خیر یلکه ته کوم ځای کې وعلیکم سلام جوار ریبلی شوي دي ښه وټونه مټونه څاوري روزي وټونو ته خلکو ته به څه یاره موسم څنګه دی د کلي موسم خو ډېر زبردست ښه برابر دی که نه خلک تا ګوري ویني نو چېرته تللی وې ته نیکه وعلیکم سلام یکه دا بل نیک راغی نیکه څنګه یې ښه برابر ټیک ټاک خوشحاله ژوند ښه دی حالات څنګه دی د کلي کې یاره ښه چابک دي که نه او دا املوکان ولې املوکانو والا نه یې راغلی اوس به شوکئ او دا ځمکه چا سره ده دا تاسو سره ده نو جواران اورېبل سپین کړي دي جوار ښه دا پراته دي نو چېرته دي هغه چکې مکې خو نشته دی درمندونه جوړ شوي دي په ترېشل به یې وایي که ټکوئ به هغه وخت لاړ که نه تاسو که اوس هغه زور نه دی پاتې کمبې ممبې نشته دی که نه ها هو نو ما ته څه خدمت شته دی که څه یې خو راته نه خوشحاله راته اوسې لاړم نه زنده باد لاړم ښه په دې ویډیو کې زما ټپه کوم ټپه تاسو اورئ ښه زه ټپه تاسو را سره ټپه کولی شئ
عثمان راشه ورېږه دواړه ټپه او قدرمنو نیکان هم د ټپې مینان دي ګورئ ټپه زمونږ په خټه کې لړله شوې ده زمونږ په وینه کې زمونږ کلتور او دا ټانګو را سره هم په لاس کې ده نه به یې خوړه په وامه نیکه څوک به ټپه کوي ځه د اول زه ټپه وکړم او یې قربان شمه او وطن د مور او پلاره خوږ دی و جانانه درې واړه پرېږدم تا سره زما او اول زمرو غونتي ښکاري وما او پتا مین شوم ګیدړان مې زغلوینه وا نیکانو لاړم ښه دوا به راته کوئ خوشحاله راته اوسې قدرمنو دا زمونږ نه نه سارېږم لاړم ښه بالکل تاسو کوم ځای ته ګیم له ځئ ښه بس راځئ په لاره لاره به ګپ هم لګو یاره بالکل به په شراکت کې دا خبره ډېره ښه هر څه کې چې د سر ملګری یي که نه نو ژوند به دې آباد وي موږ دا خلک ملګرتیا نه کوي یاره چینس که موس بر هلته داسې کار وشو که نه یو ماشوم یې اواز وکړو وی مور یې دې خوا راشه وی هغه هلک پوی هم خوري او پیروی هم خوري نو دلته دا مسله قدرمنو دلته یو ډن دی ډن ورېږه او ملګرو د کلي خو دا مزه کوي دا ټانګو به زه لږ ووینځم هلکه لږ را دې خوا شه چې دا ټانګو ای شابس دا به ووینځو اول به داسې یو لپه اوبه وڅکم لږ یې ښیم سم ټکی شوی دی که نه مزل دې ډېر وکړه ډېر وګرځېدم ډېر او دا خو داسې مزناک دی دې نه چې یو خړس ووامه که نه خوند کوي که نه ښه وایي ښه مزه کوي هو راځه هو ځوانانو چې لکه څنګه چل دی ګیم روان دی که نه هی ملګرو هغه د کلي ورشوګانې د ګودر مازدیګر مړه د ښار په دې سپېرو کوڅو کې مینه کېږي دا ځوانان دي بل او بیټ یو خوشې څېره ځوانان پکې راوله ځوانانو په خیر هلکه پیش خو ښه کړی دی ښه هغه تېرې پیرې نه ښه شوی دی په خیر هلکه ته خو پولیس ډپارټمنټ کې نه وي هغه بل روډ دی انور دی یې لکه په خیر تاسو دغه کسان یې دیو ته پکې موسچان شته دی هغه میر در سره نشته دی میر چې بو بال چېرته دی بال یې لا نه یې راوړی بال ورک شو دی که چغی پې والله داسې وي ورېږه دغه ځای ته کېږم داسې وي قدرمنو چې دې جزانو سره کله یو سره بیټي بل سره بالي نو چې دی هغه بل ته اوبه خړی نو هغه وایي زه به خپل بال نه راوړم او چې هغه بلو ته اوبه خړی دی وایي زه خپل بیټ نه راوړم نو دې کې دا یوه مسله تاسو کې هلکه چاله څپه ورځي که نه ورځي دا سین الله له خو ډېر ښه ټپي ورځي لا شرم به نه کوي مه شرمېږه که نه نو په خپلو هنر او فن باندې څوک شرمېږي راشه زه سره ټپه کومه راشه که نه دغه ځای نه ټپه کې هی و ختم لوړو غرو سرو ته و په سترګو ښکار کړم په زړه غم راټولومه وای پکې کې جواب کې را پرېږدی چې زړه مخ ته کوی سړیا دا نه دی ډېر بې خونده کار دی وکړه که یوه ټپه وکړه یو ټپه وکړه سین الله دې جولۍ ته مې وګورئ یوه ټپه وکړه راوړاندې شه ځه تلارېږه تې بند د کرکټ او ټپو نه پس زمونږ سلسله لا روانه ده او داسې به ورو ورځم کته به داسې ورشم لږ به په دې راهیل یو سلام ووایم هغه مې د خور کور دی او دلته مې یو خوری دی هغه سره به لږ ګپ ولو نو ورځه واک مازدیګر اکسرسایز دا ډېر مهم څیز دی خو ځان لبی نو موږ عجزان د واکونو نه څه خبرو موږ خو څوک یې اشرو لبوزي څوک تې لښکر جوړوي هر زورور د پښتنو دپاره شر جوړوي شر بادرې کاکا کوټه راښکاره شوه های چکه دا ولاړه ده چکه موږ چې د چکې خبره کوله د چکې په خوا کې یو که دوړګۍ پرته ده داسې به ورکوز شم دا موندران دي موندران یې ته موندر وایي ها نه به پخوا زمونږ خپې والې اوس به تې بچو موندران مې ونه وایي دا چکه ده چکه
دا چکه ولاړه ده دا بله کدوړګۍ پرته ده دلته دې نه به بیا زړي را جوړېږي دا وږی دی دا به سپینېږي دلته ډیران پروت دی ښه دا د دې پټو سره یې سره دا یوه کوټه ده سپی را باندې حمله ونه کړي نو دلته د خر سامان پروت دی هغه ګدي مدي او لکه پردی کوټه ده صحافتي اقدارو کې به د دې څیزونو خیال ساتي د بل د عزت چاردیوارۍ دا خانکې دی په دې کې دي دا ډیران میران وړي دا چکې دي او دا درمن دی هی دا جوار به ټکو دا راشه به د دې نه جوړېږي دا درمن چې دی دا داسې د کرکټ د ګراونډ غوندې بهترین جوړي دې کې دا د توتو خاپونه دي هپ هپ بل د توتو خاپ څه شو دا دی دا دلته چېرته توتو راغلی دی هغه پورې لګیا دي نیکان چې کوم دی نو جوار سپینی او بیا دې درمن ته راوړي میخ هم په وټونو کې لګیا دي سر کوي هلکه بچیا بهر حال د کلي مازدیګرو زو ګورو چې نور پکې څه دي راځئ او یا هی ملګرو کلیوال مازدیګر هو مازدیګر مه ګوره ما ګوره و مازدیګر هر وخت ویزه کله کله یمه شمل ته پورې هغه نیکانو ته ونسه دا موبایل هغه پورې زمونږ نیکان لګیا دي ورېږه بیا به د ماشومانو سره هم خبرې کوو خو نیکان لګیا دي او دیو جوار سپینی جوارو وه هی بادرې ته څنګه یې دا یوه جوټه لګیا ده په وټ کې څه شو هغه جوټه دا ده او بادرې دلې لګیا دي جوار سپینی خو یا لکه موږ به دلته کښېنو راشئ زکینه راشئ دلته کښېنئ راشئ زویا ای هی دا راهیل دی ته دلته کښېنه زکینه ته دخلته کښېنه راشه زویا ته دخلته کښېنه نر به چوړی دی راهیله ته زکینه ته به کومه ټپه کې او دا بوتل دې څه شل راغستی دی کور ته څوک ویسي پرېږده چې تا سره دا ستا میخه ده اوبوله دې راوستې وه اوبه یې وڅکلې تت شه پړی خو به نه شلې که نه راهیل په ښکرونه وایي ډزه ته به کومه سندره وې ووایه دې ټولو کتونکو ته ووایه ورته سترګې خوږوم په تېزه وایه کله وسم دینداری لزم بیا ووایه یو ځل دینداری له راهیله ته به اوس څه وایې راهیله او زکین به هم وایي ته به کومه وایې زویه ببو جار ببو ولې کومه یوه دله درځي دا میخه دې ونه وایي ګورئ تا ته کومه یاده ده او ووایه ووایه ښکلې تیزه ګانه ووایه ښه وسوم دینداری لزم دی دینداری لزي دی بیداری لزي خو پته نشته دلدارۍ له پکې یو هم نه ځي دلدارۍ له مونږ تاله سندره درځي زویه تاله دې وړې وړې چونټکې کړي دي چونټکې دا چونټکې پکې دې راوله راشه زویه دا چونټکې دي په محدودو وسایلو کې دې ځان له چونټکې کړي دي ته به زکینه بل څه وایې بله سندره بله دله درځي هغه دله درځي هغه ووایه او تاله بله درځي هاو اول به کله غمو اوس مې دوتر شو کروندې پکې کومه او بادرې خدای دې سزا درکړي نو بادرې زمونږ نیک دی جوار سپینی او ماته دې ټول عمر دروغ ویلی دینا او پولیس ویرات با ورته نیسما چې مرور جانان پوخلا کم بیا به زما او که نیمه یما او نیمه نه یما مازدیګری به یار ته نه قضا کومه او مدام به زه در سره نه یمه
او چې به د زلفې د خنډانو خلاصومه یا راسره اوس یو ځای وایي او سترګې خوږوم هلته مستۍ لزم کله کله وسوم دینداری لزم زه به هم د دې سره دیندارۍ له لاړ شم خوشحاله راته اوسئ ملګرو ژوند کوئ دا کتې پتې واړه به خوشحاله وو د دې په ذهنونو کې به د مینې محبت د مثبت سوچونو کار کوو هسې نه چې دوی هم د یو بل نه بې لاندې وځي ای پښتنو ټول عمر کله د یو بل نه لاندې وځي کله وهل ټکول یا خلکه مینه خوره کوي محبت خور کوي دا بچوړي به سبا له د قام جوړونکي اجازت راکوي د الله په امان